साउंड चेक। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अस्सलाम वालेकुम यो ځل بیا د خپل یاسر ټیکنیکل اپډیټ چینل تاسو سره مخاطب یم. ګران دوستانو به تاسو ته هغه طریقه درو هم تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو موبایل سپیډ ډیر زیات کم دی هم کیږي، یعنی تاسو په ویډیو یا په ایپس باندې کلیک وکړئ او تاسو ایپس او یا ویډیو هغه ډیر سات بعد پلی کیږي. نن به تاسو ته هغه طریقه درو هم چې تاسو د موبایل سپیډ په دې طریقه د ایپس په مدد سره تاسو مکمل سپیډ سیوا کولای شئ. یعنی تاسو بیا چېرته په ایپس باندې یا په ویډیو کلیک وکړئ نو هغه به تاسو ته ډیر زر پلی کیږي. نو ویډیو تر پای وګورئ او بله خبره دا ده چې تاسو دا ایپس کله را ډاونلوډ کو نو چې تاسو په موبایل کې کم پرابلم یعنی کوم مسله پکې نو هغه د ایپس په مدد سره تاسو د موبایل نه لرې کېدای شي. نو ویډیو تر پای وګورئ. که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل اپډیټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ټالې باندې هم کلیک وکړئ تر دې چې نوی ویډیو لاول تاسو ته در ورسي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دلته به تاسو راشئ په خپل موبایل کې پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلئ دلته پلی سټور کې به په سرچ کې ولیکئ وایرس کلینر بوسټر. کله چې تاسو دا ولیکو نو دلته به تاسو ته په سرچ کې راواوړي نو دا ایپس به تاسو انسټال کړئ. د دې ځای ما فلحال انسټال کړی زه به اوپن کړم نو تاسو به هم اوپن کړئ. چې کله تاسو دا اوپن کړو نو به تاسو ته دې شکل دغه رقم راواوړي تاسو کتلی شئ. نو چې کله تاسو په وایرس کلینر ایز بوسټر باندې کلیک وکړئ نو اټومیټیکلی ستاسو موبایل سکینینګ به سټارټ شي او چې ستاسو موبایل کې کم پرابلم یا کم سټوریج فالتوي ځای نیولی هغه به هم لرې کړي او کم وایرس پکې هغه به هم لرې کړي. نو ستاسو د موبایل سپیډ به ډېر زیات سیوا شي. نو تاسو په وایرس کلینر ایز بوسټر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به سکینینګ روان شي یعنې دلته به پرابلم هم تاسو ته ښایي کومه مسلې پکې هغه به دلته تاسو ته ښایي او سیکنډونه کم ایپس هغه به دلته تاسو ته ښایي. د دې په مدد سره تاسو د موبایل سپیډ زیاتولی شئ او کوم پرابلم پکې هغه دې نه تاسو ایستلی شئ. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. د دې ایپس نیم دی وایرس کلینر ایز بوسټر. په پلی سټور کې شته پلی سټور ځای نه تاسو پلی سټور نه را انسټالولی شئ. که ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ. اوس تر بلې ویډیو پورې ما له راکړئ یاسر شاله اجازت د الله په امان.